د څلورو خویندو کیسه. ریښتینی داستان. سلام ګرانو اوریدونکو، هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. نننۍ کیسه زموږ د افغان څلور خویندې دي چې خپل سرونه یې د پلار کره سپین کړي. دغه ظلم یوه ښځه چې خپل امجنسه وه دغه څلور خورکۍ باندې کړی. کیسه له دې ځای څخه شروع کیږي. موږ څلور خویندې وو. دوه ورونه مې درلوده او پلار او مور مې وو. زما د ژوند ښکلې شېبې، ښکلې وختونه، د ماشومتوب دوران او د نوي پیغلتوب وختونه وو. ډېر خوشحال ژوند مو درلوده. زما مور او پلار خپل منځ کې د تره زوی او د تره لور وه. زه چې ځینې کسان ګورم خپل د تره لور سره واده کړی وي، خپل د ګډ ژوند څخه ګیلمن وي. مګر زما د پلار او مور کیسه جدا وه. زما مور او پلار یو د بل سره ډېره مینه درلودل. مینه ناک ژوند یې سره تیر کړی و. زما مور او پلار یو بل ته نوم نه اخیستل، تل به یو بل ته په جان غږ کوو. هغه وختونه وو خو زر تیر شو. پلار مې کیسې او شعرونو سره ډېر مینه درلودل او موږ ته به هره شپه کیسې کول، شعرونه یې به ویل. هغه وختونو کې زموږ کره ډېر نږدې کورنۍ مو ډېر راتلل. ټول زما د پلار کیسې اورېدلو لپاره راتلل. بیا به مې پلار ټپې په ترنم کې ویل. ډېر خوندور زمانې وو. یوازې یادونه یې پاتې شول. پلار مې بزګر و او موږ څلور خویندې خپل پلار سره پر ځمکو باندې کار کول. ژوند په تېرېدو کې و. کرار زما مشر ورور زلمی شو. مور مې وغوښتو چې خپل نازدانه زوی ته کوژده وکړي. مور مې د جنۍ لټولو لپاره کور په کور، کلی په کلی ګرځېده چې ښه او ښکلی جنۍ خپل زوی ته پیدا کړي. بالاخره زما د ورور قسمت خلاص شو او یوه جنۍ پیدا کړه. کوژده مو وکړه. موږ څلور خویندې د ورور د کوژدې په خوشحالۍ کې یو میاشت مجلسونه مو ونیوه. هر څوک چې مبارکي لپاره راتلل هماغه سره به موږ یو وړه مجلس جوړوله. زما د ورور واده تیار شو. واده مو وکړه. ناوې مو راوستله. کله چې څو ورځې د واده څخه تیر شو، ناوې د کور هره کوچنۍ خبره به یې خپل خاوند ته ویل او زما لالا د خپل د ښځې خوشحالولو لپاره بیا پر موږ باندې نخرې کول. خپل ښځې ته هیڅ نه ویل. موږ به ورسره ګزاره کوو چې صبر نن به ښه شي، سبا به ښه شي. نه شو. یو تر بلې ورځ بدتر کېدل. زما ورینداره. کله چې زما د خور لپاره مرکه څوک راتلل، زما ورینداره هغه خلکو ته شیطاني کوله چې دغه کورنۍ ما باندې ډېر ظلم کوي. لورانې داسې بې پرده نجونې دي او ډېر زبورې دي. هغه خلک چې زما د وریندار خبرې اورېدل، منل او بیا به مونږ کره نه راتلل. مونږ په کلي کې ژوند کوه. کله چې یوه خبره کلي ته ووځي بیا ټول کلي خبر شي. نور خلک مونږ کره د مرکې لپاره نه راتلل. مونږ خبر نه وو له دې کار څخه چې زما ورینداره شیطاني کوي. کله چې زما ورینداره زما مور سره یو ورځ په جنګ شو، زما مور ته یې ویل ما ستا په حق کې داسې کار کړی چې لورانې دې څوک نه کوي. ستا کور کې به ستا د لورانې سرونه سپین شي.
مونږ هیڅ نشو کولی. هر چیرې چې تله زموږ د کور غیبت یې کول. مور و پلار مې وغوښته چې دویم ورور ته مې ښځه وکړي. کله چې مور مې مرکې لپاره هر کور ته تله، هغه کورنۍ به زما مور ته ویل چې تاسې په مشر انګور باندې ظلمونه کوئ، موږ تاسې ته لور نه درکوو. همداسې مور مې ډېر کلي ولټول، مګر ټول همدغه یوه خبره یې کول. بالاخره موږ مجبور شو چې مور مې د کابل څخه ورور ته مې جنۍ پیدا کړي او کوژده وکړو. زما د ورور واده وشو. کشره وریندار مې ښه جنۍ وه. ښه ژوند او ګزاره یې موږ سره کول. تېرېدل. زما مور او پلار تل تشویش کول خپل د لورانې راتلونکي لپاره. زما پلار له ډېره اندېښنې څخه مریض شو. په هماغه مریضي کې وفات شو. زموږ د سر سوری لاړ. د پلار مرګ موږ ډېر ودردولو، مګر مور مې ژوندۍ وه. بیا مو هیلې ژوندي وې. زما مشره وریندار هر کال ماشوم یې راوسته. 9 زامن او 3 لوران یې درلودل. تل به موږ ته یې پیغورونه کوو چې زه په خپل زامنو کې پټېږمه، 9 زامن لرم. او دغه خبره زما خویندې ډېر ځورول. یوه شپه چې زما ورینداره وینه ګرځولې وه، خاوند یې کابل ته بوتله. هلته ورته ډاکټران ویلی وو چې سرطان ده، د ستوني سرطان لري. ورینداره مې ډېر زر مړه شو. 3 هفتې یو مړۍ ډوډۍ نشو تېرولی. مړه شو. ځینې انسانان څومره ظالم وي، بې خبر له دې چې ډېر لنډ عمر لري. ورور مې بل واده وکړه. دویمه ښځه یې ښه جنۍ وه. د عمر په تېرېدو سره مور مې هم له ډېرې اندېښنې څخه مریضه شوه او مړه شوه. موږ یوازې بې موره شو. ډېر سخت و موږ ته. لا زما د مور ویر خلاصه نه وه چې زموږ کشر ورور، زموږ پلار، زموږ مور، زموږ ملګری او خواخوږی مریض شو. ورور مې ورځ په ورځ ډنګر کېده. موږ خویندې ډېر ډارېدلو له دې چې ورور مې مړ نه شي. هماغه کار وشو چې موږ ډېر ورنه ډارېدو. ورور مې د معدې سرطان ونیو او په 8 میاشتو کې له بینه لاړ. زموږ د 4 خویندې یوازینۍ هیله او یوازینۍ د ژوندي پاتې کېدلو دلیل مو هم مړ شو. خو مشران رښتیا وایي چې له غمه هېڅ سړی نه مري. موږ جسماً ژوندي یو، خو مګر روحاً مړه یو. موږ هره جمعه خپل د پلار، مور او ګران ورور پر مزار ځو او د تیر شوي هفتې ټولې کیسې ورته کوو. بیا مو زړه لږ تسل شي او کور ته راځو. کله چې زه خپل د خویندې سپین ویښتان او کونزل شوی صورت وینمه، ډېر ځورېږم، مړه کېږم او بیرته ژوندی کېږمه. بس څه وکړو؟ کله کله خپل ځان سره سوچ کومه چې الله ځینې بندګانو ته ډېر خوشحالي ورکوي او ځینې ته ټول غم په برخه شي لکه موږ. بیا توبې باسم چې الله په خپل کارونه ښه پوهیږي. ښه ده چې عمر په تېرېدو ده او عمر زر زر تېرېږي او د مرګ شېبې ته انتظار یو. دغه و زما او زما د 3 خویندو د ژوند کیسه. د کیسې پایله:
ګرانو اوریدونکو هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه. سبسکرایب، لایک، کومنټ مو هیر نشي.